د پاکستان چارسنبالي لومړي وزیر له څرګندونو وروسته پاکستاني پولیسو د افغان کډوالو نیول چټک کړي دي. وروسته له دې چې د پاکستان چارسنبالي لومړي وزیر له دغه هېواده د ناقانونه کډوالو د ایستلو خبره وکړه، سلګونه افغانان د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او شکنجه شوي دي. انوارالحق کاکړ له ځینو رسنیو سره په وروستیو مرکو کې په خورا جدیت ویلي، هغه خلک چې دی یې ناقانونه بولي په پاکستان کې د اوسېدو اجازه نه لري. د یوې اونۍ په ترڅ کې دا څووم ځل دی چې د پاکستان چارسنبالي لومړي وزیر د افغانانو په ګډون په پاکستان کې پر کډوالو له پاکستاني طالبانو سره پر مبارزې او له افغان چارواکو سره پر خړ پړ شویو اړیکو غږیږي، خو د کډوالو پر ویستلو یې له توند ویناوو څخه وروسته د رپوټونو له مخې په پاکستان کې سلګونه افغانان نیول شوي دي.